د تحصیل کې یو څو پاټیانو حکومت کړی دی. دا پی پاټۍ محمد شاه باچا 20 کال حکومت کړی دی. یو خو د لاسه د زموږ د تحصیل ترقي نه ده کړې. دوی په خپله پسې چل باندې پوهېږي. زمبرګستیا دا به انشاءالله زمونږ د اخره پورې انشاءالله او په جنت کې هم د یو بل څه ملګري دا وعده ده انشاءالله. نه حکومت شته دی، نه کونسلر شته، نه ناظم شته، نه سنیټر شته، نه ایم پی شته دی. او په داسې وخت کې دوی موږ سره موږ له د رورۍ لاس راکوي، زموږ پارټۍ ته راځي. نو زه د دوی ډېر زیات شکرګزار یم. نو دوی ته په دې خپله قافله کې په راتلو باندې په خیرالی وایم، مبارکباد ورکوم او انشاءالله العزیز د خپل طرفه دا یقین دهاني ورکوم چې دا مشران به انشاءالله ستاسو سره څنګ په څنګ ولاړ وي، ستاسو په شا به ولاړ وي او انشاءالله العزیز د دې علاقې چې څه مسلې وي دا به ستاسو په مشاورت سره او ستاسو سره په ناسته باندې انشاءالله په شریکه باندې حل کوو. زه جمعه اسلامي ته چې رالم نو زه د ټولو دغه نه مایوسه شوم او ډېرو پاټو ما ته دا افر کو چې راته زموږ پاټۍ ته راشه او موږ به تاله پکې ښه مقام درکو، ښه ځای به درکو، د ټیکټ به درکو. دا هغه خو ما ته جمعه اسلامي والا چا دا نه ویل چې ته زموږ پاټۍ ته راشه. ما چې په دې ټولو پاټو باندې نظر واچوم نو ما ته صرف او صرف دا جمعه اسلامي ښه ښکاره شوله. زه دې ته رالم. د تحصیل کې یو څو پاټیانو حکومت کړی دی. دا پی پاټۍ محمد شاه باچا 20 کال حکومت کړی دی. یو خو د لاسه د زموږ د تحصیل ترقي نه ده کړې. دوی په خپله پسې چل باندې پوهېږي چې صرف پیسه ولګوي او ووټ واخلي او بیا هغه ووټونه دوی د سینټ او خرڅوي په کروڑونو روپو باندې. دا د دوی یو غټ بزنس دی، یو غټ کاروبار دی. جمعه اسلامي انشاءالله دا یو داسې دغه چې دا پیره دوی په اول ځل باندې راځي. د دې نه مخکې د جمعه اسلامي داسې بلدیاتو کې چیرمین یا دغه نه دی جوړ شوی، په اول ځل باندې دي او انشاءالله دا تحصیل زموږ ډېر زیات پسمانده دی. جمعه اسلامي به دا کوشش وي چېرې د دې دا پسماندګي چې کوم دی، دا غربت چې کوم دی، زما په خپله یو سوچ دی. د نوکرو پسې ځم چې بلکل څوک ونه ګرځي او نوکریان نه میلاویږي او نه حکومت سره هغه شته. موږ به دا کوشش کوو چې موږ یو بزنس روان کړو. هر سړی هر په کور کې خپل وړې وړې مشینان ولګوي او هغې نه مطلب چې په هغې باندې سامان چې تیارېږي بیا هغه خرڅېږي، په دې باندې به هغه له کور د پیسه راځي او کار کې به دا یو دا چې په جاپان کې ټول دغسې وړه وړې فټرانې مشینان یې په کورونو کې خلکو لګولي. یو سړی خرڅ کی بل والی، بل سړی خرڅ کی بل والی. تاسو وکتل زنګ په دې تحصیل کې څونه غټ بزنس شو په وټونو باندې. ډېر درنو خلکو او د اسلام نه خبر خلک چې د اسلام نم خبر دي، د الله د دین نم خبر دي، پته هم ده ورته چې دا کار مونږ غلط کوو، بیا یې هم کوي د مشرۍ دپاره، د ناموس او د نمایش دپاره، د خپل بزنس دپاره. نو زه تاسو ته درخواست دا کومه، ما درته دا وی چې څونه هم جماعت اسلامي له خلک اوټ نه ورکوي رستو کېږي به یو څیز. پلیان هم وایي، نشتلیان هم وایي چې رشید یو ښه کارکون دی او هر سړی ته یېرېږي. اوس دا څونه اوټونو والا چې ولاړ دي ټول د ده نه یېرېږي، ځکه چې هر سړی دا وایي چې دا لیست وګوري که نه، په دې لیست کې دا په 1 نمبر باندې څوک دی، د پی ټي آی والا رور، په دې 2 نمبر باندې څوک دی په لیست کې د اوټونو، د پیپل پارټۍ والا رور، په دې 3 نمبر والا څوک دی. دا اول په مسلم لیگ کې بیا په پیپل پارټۍ کې په پی ټي آی کې اوس جمعیت علما ته واوړېدل. ښه په 4 باندې څوک دی؟ په 4 باندې رشید احمد دی، د جماعت اسلامي کارکون دی، په میرټ باندې دی، په ټیک طریقې سره راغلی دی، په پیروشوټ نه دی راکوز کړی، د 20 کال نه زما ملګری دی او په دې معاشره کې خدمت کوي. نو ای د مسلمانانو، ای زما ورونو، ولې موږ ووټ نه ورکوو؟ دا جماعت اسلامي مرګستیا، دا جماعت اسلامي دا زمونږ کور دی، دا زمرګستیا دا به انشاءالله زمونږ د اخره پورې انشاءالله او په جنت کې هم د یو بل څه ملګري دا وعده ده انشاءالله. دا جنډې چې کومې موږ لګېدلي دا په دې کورونو چوتې ودروئ، دا د کلمې جنډې، دا د کلمې بیرغ دا به چوت ودرو. زما په مقابله کې کومو پاټو چې کوم خلک ودرولی دی، چا خپل رور ودرولی دی، چا خپل زوی ودرولی دی، زما په مقابله کې ډېر غټ خلک او مالدار خلک ولاړ دی. د هغوی کورونه چې د چا کور په اسلام آباد کې دی، د چا کور په پېښور کې دی، خو زه ستاسو د دې خاورې یم او ستاسو په شان ته دقسې د خټ په سر مې کور دی له دې غاړه کېدای شي تاسو زیات تر ما پېژنئ، ستاسو په دې خاوره د دې غر شاته په دې ځای کې اوسه. نو زما دغه درخواست دی د نن نه
چې دا الیکشن او دا مقابله زه یوازې نشم کولی. تاسو ټول به زما سره دا وعده کوئ چې د نن نه به د 31 تاریخه پورې زما سره داسې مرګستیا کوئ چې ټول به ځان مدیان کوئ چې دغه خلکو مقابله زه یوازې نشم کولی. هغوی سره وسایل دي، زما سره صرف د الله مدد او ستاسو تعاون پکار دی. ښه هوښیارتوب سره او ښه په ایماندارۍ سره د جماعت اسلامي ملګرتیا وکئ، د دې رشید قاضي ملګرتیا وکئ، دلته د دې اختر بی او زمونږ چې دا نور کم ملګري دي کلک ودرېږئ او جماعت اسلامي په ملګرتیا کې د ټولو نه مضبوط جماعت دی الحمدلله. دا ځل د تلې سره ښه په نره باندې دا ټوله علاقه، دا کلی شو، دا بره شو، د غر یخته شو، دغه زیارتګي شه، پنبو شه، دوبندۍ شه، دا ساقي ګودر دی ستاسو، دا ارټونو شه، د غر غاړه، دا ټول یو خلک دی. او زه درته دا یقین سره ویم چې ستاسو مشکلات دی قاضي رشید ته معلوم